السلام علیکم ملګرو اف جی ټي وي ته ښه راغلاست. که د مایکروسکوپ خبره وشي نو دا یو داسې آله ده چې دومره شیان هم پرې لیدلی شي چې د انسان په سترګو نه ښکاره کیږي. که په ورځني ژوند کې هر غټ شی په مایکروسکوپ وګورئ، نن په دې ویډیو کې په مایکروسکوپ کې غیر عادي شیانو کتنه درښکاره کومه. خاوره یو داسې شی دی چې په هر ځای کې چې د سیند او سمندر په غاړه کې ډیر یي. په عامه توګه خاوره سپینه، نسواري، ژیړ رنګه یي. که تاسو د خاورې ذرې په مایکروسکوپ کې وګورئ نو دا یو بل شی ښکاري. دا ویډیو چې تاسو ګورئ دې کې لیک خاوره په مایکروسکوپ کې ګوري. دا چې کله مایکروسکوپ کې ولیدل شول نو داسې ښکارېدل لکه رنګارنګ واړه کاڼي. دا دومره ښایسته ښکاري چې څوک ویلی هم نشي چې دا د خاورې ذرې دي. دا په واقعیت کې ډېر ښایسته دي. د کرونا وایرس ماسک. تاسو ټول خو پوهیږئ چې کرونا وایرس ډېر زیات شوی و، له دې وجې به هر چا ماسک استعمالوي. که تاسو غواړئ وګورئ د کرونا مریض په ماسک د وایرس څنګه ښکاري. دا ویډیو چې تاسو ګورئ د یو کرونا وایرس مریض نه یو ماسک اخیستل شوی او په مایکروسکوپ کې لیدل کیږي. څنګه چې تاسو ګورئ په ویډیو کې چې ماسک په مایکروسکوپ کې څنګه زوم کیږي او د وایرس بڼه ښکاره کوي. مالګه. که د مالګې خبره وشي نو دا زموږ د ژوند ډېره مهمه برخه ده. کوم خوراک هم دی نه بغیر خوند نه کوي. په عامه توګه د دې رنګ سپین وي، خو تاسو کله د آبي رنګ مالګه لیدلې؟ په لومړی ځل چې څوک دا ویډیو ګوري نو هغه به وایي چې دا د آبي رنګ یو کرسټال دی، خو د دې د آبي کېدو لامل دا دی چې په مایکروسکوپ کې غوښتل کیږي. که موږ د مالګې څو ذرې د مایکروسکوپ لاندې کیږدو نو آبي رنګ ښکاره کیږي. واوره. که د واورې خبره وشي په سپین رنګ کې د اسمانه راغورځېږي. د انسان په سترګو واوره وړې وړې ذرې، خو که تاسو واوره په مایکروسکوپ کې وګورئ نو تاسو ته به ښکاره شي چې واوره څو بڼې لري. دا ویډیو چې تاسو ګورئ یو څه واوره چې د مایکروسکوپ په مرسته ښودل کیږي. د دې هرې ذرې خپله بڼه وي. د طاووس بڼه کې. دا ویډیو چې څوک په اول ځل ګوري هغه به فکر کوي چې دا رنګینه داغونه دي، خو دا داغونه نه بلکې د طاووس بڼه کې دي. په کتو خو د منلو نه دي، خو دا رښتیا دي. د امریکا یو څو ساینسپوهانو د طاووس په بڼه کو تجربه کول چې د دې په لیدو هغه ټول حیرانه شول. او که تاسو دا بڼه کې د ځای په بدلولو کې وګورئ نو دا خپل رنګ ته تغییر ورکوي. چاک یا تباشیر. که خبره تباشیر وشي نو تباشیر ډېر استعمالولو شیانو څخه یو ګڼل کیږي، خو تباشیر سپینه چونۍ. او که تاسو دا په مایکروسکوپ کې وګورئ دا یو ډول شی ښکاري. داسې ښکاري لکه یو تیږه چې تراش کړي او ډیزاین کړي وي.